دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې گیټ اشرف روډ سے فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاويږي. ټلیفون نمبر دی 255 ابو بکر عاشق دی لنګي والده او د کیکر پاس وایغه سړي ګندلی دي مجلس لګیدل دی د سردار کونین پکې جبريل راغی. سردار کونین چې ورته وکړه جبريلم د شړای لنګ والد او چرته کې چې کوم ځای سوړه دی هغه سوړه د کیکر پاس غي باندې ګندلې دا. جناب محمد رسول الله ته تپوسو کړ چې جبريل دانل پکم شان کې رااله و یا رسول الله تپوس مکوا زما دې په خدای قسمی چې نن د ابو بکر صدیق لنګ د خدای دومره خوښ شوه دی چې نن د ټول خدای ملائکو ته حکم کړي چې تاسو لنګونه وای چې ساتره د بیا جبريل را و پدې ټکلار شه الله وای چې زما سلام ابو بکر توایا. د غرمه ټیم وو سردار کونین په منډلار صدیق اکبر ته وې چې مبارک شه پدې به وخت الله راولې ګلم چې زما سلام ابو بکر توایا. ابو بکر صدیق په جړا شه حضور ورته وې چې صدیق دا خود خوشاله خبره ده نو ته جاړې ولې و یا رسول الله جاړم زکه چې کها مې کها یا نگہتے گل کہاں میں کہاں یہ نگہتے گل نسیم صبح تیری مہربانی. جاڑم پدی چھ کجا ز غریب او روسیا او کجا د خدای سلام. دا شانو د ابو بکر خبرې ډېرې دي چې څو وخت وفات کېده. لوري ورته ناسته د حضرت عائشہ او دا شیر لگیا دے ہوئی من لا يزال دمعه مقنعا فإنه في مرة مدفوق. اے پلارا ما خود محمد رسول اللہ پا وفات باندے پلے ٹولی اوخی پا سر کے بند کرے ما نجڑل چکا حضور وفات شنو پلار میں جوندے دے خوستا پا مرگ باندے فَإِنَّهُ فِي مَرَّةٍ مَدْفُوقُ. اس بستا پا مرگ زما دسترگو ندو خسیلابو نروان شی. پلار ورتوی چو بچیا تو ولی جاری خوب دے پلار چې داسې کور ته روان دی چا کور وړاندې لیدلی نه دی. داسې پولیس به د ګرفتاري کوي چې هغه پولیس وړاندې لیدلی نه دی. په داسې عدالت کې به پیشي کېږي چې وړاندې هغه عدالت لیدلی نه دی. اے بچیا جاړه ته خو بیا هم ژوندی چېرته بچا سره کېنې پام به دې غلط شي. وایا زمالا چې یک تنها لاحت تلار شم کدا عمل ټیکټ میں برابرو خو کار بجوړ شي او که برابر نو بچیا د دغه زینب زما محبوب ممان غخت. بچیا دا وصیت میں واوره زچ وفات شما زما په کور کې 15 سيزونه د بیت المال پرات دي. دا 15 واړه سيزونه به عمر فاروق ته داخل کې زکه د بیت المال مال د هغه چا په کور کې باقی پاتې کېدل حرام دي. کم سړی نه چې د قوم خدمت منقطع شي چې زه وفات شم خدمت منقطع شي بیا د بیت المال مال زما په کور کې باقی پاتې کېدل حرام دي. نو دا به بل خبره ده چې زه چې وفات شم نو زما د محبوب د قبر نه به اجازت غواړي.
کزما محبوب اجازت کچھ ما پخپل خوا کی پریدی واہ 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 پخپل خوا کی می پریدی کزما محبوب اجازت کچھ پخپل خوا کی می پریدی خما د محبوب پخوا کی دفن کا او که اجازت نشنو عام مقبری جنت البقیتا میوسا بلا خبره می بچی اداوارا زچی وفات شما پام کوچ ما تا د نوی کپڑی کفن راوان غنده لارا ولی وی بچیا نوی جامی خوجوندی د زینت د پارا غندی ستا پلار چې مرشنو د مړو د زینت سره څکار دی دعا کوه چې الله د قبر زینت راته نصیب کی د مرګ نه رستو به زما د کمیس او پرتوګ او زما د خپل صادر په اوبو به مې ولمبوي صابون مابون بنئینو د بیرې پاڼې به پکې واچوئ دا لک صابونونه او ټټران کفنونه او کمیزونه او په تابوت کې بخملونه دا نه په تابوت کې بخملونه دا نه دغه د خانتا جامې براواغلې او په خپل صادر کې به متاو کې او د سردار کونین په خوا کې به مې دفن کې چې وفات شه قبر مبارک نه اجازت غوښتش عرض داو چې دا ذوقي شه ده روزه مبارک نه आवाज شو چرای وړي صاحب روزه په خوا کې قبر وکنستش صدیق اکبر له حد تکش چې خخت تبزه ولګولې شګي وغورځې د له حد صحابه بیا تبز را لری کړه چې دا شګي را لری کو او چې تبز را لری ک چې ګوري د حضور دروازې نه د حضور لاس راوته دي او ابو بکر ځان ته غاړې استه دي او आवाज راغی چې ابو بکر زه خو ډیر وخت نستا په انتظار ما تاسو پوښي دا شانو د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه